اختر مو مبارک شه. مونځ روزه طاعت و عبادات مو د خدای پاک په دربار کې قبول او منظور شه. خدای تعالی دې وکړي چې د اختر لومړۍ ورځ مو په خیر سره پیل کړې وي او په خیر سره یې پای ته ورسوي. ګرانه پلارجانه د ثواب په خاطر مخ ته دې ګورم مچو اخلمه او ګرانې مورجانې ته زما دنیا یې. په چا نظر څوک په ځیګر ګرځوم ځکه یو څو یاران اکثر ګرځوم او دا نه چې ټول پکې د فن وړه دي. الحمدلله ډېر خوندور اختر دی. د دې په څېر بیا هم په یو امنترینه فضا کې او په خوشحاله فضا کې په خوندور وخت کې اختر راغلی دی. نو شکر ده چې امن ده. زنګېدلې رالوېدلې رنګ زبېښلی دی نو شتون کې زنګېدلی دی نو شتون کې. انشاءالله دا د میوو سیزن دی. دا د خټکیو وخت دی، د خربوزو، هندوانو، د هر رقم میوو وطن دی دا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات د اورانوس ټلویزیون درنو لیدونکو او د کندوز راډیو درنو اوریدونکو. هیلهمند یم چې تاسې به ټول روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان اوسېږئ. اختر مو مبارک شه. مونځ روزه طاعت و عبادات مو د خدای پاک په دربار کې قبول او منظور شه. خدای تعالی دې وکړي چې د اختر لومړۍ ورځ مو په خیر سره پیل کړې وي او په خیر سره یې پای ته ورسوي. موږ نن په دې خپرونه کې یعنې اختریز بنډار کې ګڼ شمېر د کندوز ولایت خوږژبي شاعران، لیکوالان او د خواږه غږ لرونکي ترنم کوونکي راغوښتي دي تر څو د خپل هغه کوم هنري ذوق چې لري تر تاسو یې ورسوي. نو هیله لرو چې تاسې له موږ سره تر پایه په دې خپرونه کې مل اوسئ. نو زه به خپله خپرونه په لومړي شعر راپیل کړم چې وایي کندوز ته راشه یو چکر وګوره، کندوز ته راشه یو چکر وګوره، د آمو سیند شیرخان بندر وګوره، دشت ابدان او نور ښایسته ځایونه، دشت ابدان او نور ښایسته ځایونه په ډېر دقت ښکلی نظر وګوره. امام صاحب کې تاریخي ویاړونه، امام صاحب کې تاریخي ویاړنه پکې روضه د ستر رهبر وګوره. او په خان آباد کې د بند برق پروژې، په خان آباد کې د بند برق پروژې د مرحوم شپون کلی ګذر وګوره. او کوهنه قلا کې تاریخي واقعات، کوهنه قلا کې تاریخي واقعات، اقتاش میشته ټول منور وګوره. یو چکر ولاړ شه د پسرلي کلي ته، یو چکر ولاړ شه د پسرلي کلي ته، د چاردرې عین المجر وګوره. ارچي هیر نه کړې ترې لیدنه وکړه، ارچي هیر نه کړې ترې لیدنه وکړه. باتوره خلق د هر ټبر وګوره. بلوڅ، ایماق او مرخیل قومونه، بلوڅ، ایماق او مرخیل قومونه، علي آباد کې ټول لروبر وګوره. او له قلعه زال پوره کتنه وکړه، له قلعه زال پوره کتنه وکړه. د ټول کندوز زیر و زبر وګوره. او اقتاش په مینه کړي بلنه درنه، اقتاش په مینه کړي بلنه درنه، راشه کندوز کې غني هنر وګوره. په همدې بیتونو د خپرونې لومړی شاعر حضرت شاه کلیوال صاحب ته بلنه ورکوو چې موږ سره زموږ تر څنګ کښېني او خپل ترتیب کړی شعر تر تاسې واوروي. سلامونه کلیوال صاحب، ستړی مه شئ، اختر مبارک شه، مونځ روزه او طاعت عبادات مو قبول. ډېره مننه. زه هم تاسو ته راغلو شاعرانو مېلمنو ته او د کندوز شریفو خلکو ته دغه لوی اختر مبارکي وایم او خدای وکړي چې تل داسې خوشحاله اوسي. ډېره مننه کوم کلیوال صاحب. د اختر لومړۍ ورځ مو څنګه پیل کړه؟ بیخي ښه ده ماشاءالله. سږ کال یې بیخي لومړۍ ورځ یې ښه په خوښۍ تېره شوله او ټول کندوز کې ښه خلک خوشحاله و، ښه امن دی ماشاءالله، ښه په خوشحالۍ تېره. دا د کندوز د خوږې میوونه مو څه کړل که نه، څه مو وخوړل که نه؟ اوس خو ماشاءالله دا د میوو سیزن دی، دا د خټکیو وخت دی، د خربوزو، هندوانو، د هر رقم میوو وطن دی دا او پکې هر رقم میوې پیدا کېږي، شته ډېر دي. نو ډېره مننه کوو کلیوال صاحب. لیدونکو ته اورېدونکو ته څه لري؟ لیدونکو اورېدونکو ته دا وایم چې تل داسې باید سولې ته، امن ته
فکرونه خپل راولي او خپل فکرونه په ځای ونیسي نور ناامنۍ ته څوک ناخوالو ته نو ډېره مننه کوو خپل ترتیب کړی شعر مو لیدونکو ته واوروئ. مننه کوم د تاسو نه ستاسو تلمیزون نه زه به هلته خپل بیتونه ووایم وایي قلم راواخلئ د کتاب سره نن دا ولیکئ. قلم راواخلئ د کتاب سره نن دا ولیکئ چې نوره نه کوو جګړه بس خو همدا ولیکئ. ډېر ښه. جګړې دې ورکې شي زموږ کور او ښوونځي ورانوي. جګړې دې ورکې شي زموږ کور او ښوونځي ورانوي. یتیمان ژاړي چې یا نن یا غدا ولیکئ چې نوره نه کوو جګړه بس خو همدا ولیکئ. ډېر ښه، ډېر عالي، ماشاءالله. وایي دا خوار هولس ټپي ټپي دی نورې مه دردوئ. دا خوار هولس ټپي ټپي دی نورې مه دردوئ. ملهم پکې دی دردونو ته دوا ولیکئ چې نوره نه کوو جګړه بس خو همدا ولیکئ. ډېر ښه، ډېر عالي. وایي د پردي پلوه وچه ډوډۍ خپله بهتره ګڼئ. د پردي پلوه وچه ډوډۍ خپله بهتره ګڼئ. ملنګي وکړئ د رب در ته نوم خپل ګدا ولیکئ چې نوره نه کوو جګړه بس خو همدا ولیکئ. وایي او کلیواله نوره مه کړه دا ناوړې سودا. نوره مه کړه دا ناوړې سودا. که سودا کړئ پخی پاکه صفا ولیکئ چې نوره نه کوو جګړه بس خو همدا ولیکئ. قلم راواخلئ د کتاب سره نن دا ولیکئ چې نوره نه کوو جګړه بس خو همدا ولیکئ. ماشاءالله. نور کوم غزل نه لرئ؟ غزل به در سره شریک کړم. غزل دی وایي وینه اورو. د بېوسیو تانې مه راکوه ځوانې مزه. د بېوسیو تانې مه راکوه ځوانې مزه. شکر وباسمه په دې چې مسلمان یم زه. وایي د بېوسیو تانې مه راکوه ځوانې مزه. شکر وباسمه په دې چې مسلمان یم زه. او دا ستا غرور مې در مات کړی دی په هر ډګر کې. دا ستا غرور مې در مات کړی دی په هر ډګر کې. زه یم په پاکه اراده او کلک ایمان یم زه. او چې کله راځئ خپلو نیکونو نه پوښتنه وکړئ. نو خپلو نیکونو نه پوښتنه وکړئ. دلته یې خوړلي خپل سرونه قهرمان یم زه. او دا نصیحت ځان له وړو خپلو بچو ته وکړئ. دا نصیحت ځان له وړو خپلو بچو ته وکړئ چې بیا راونه ګوري دې خوا میرویس خان یم زه. او تاریخ مې لوړ دی کلیواله خپلواکي لرمه. تاریخ مې لوړ دی کلیواله خپلواکي لرمه. ویره مې نشته د په زړه چې افغان یم زه. مننه د ټوله. ډېره مننه کوو کلیوال صاحب. الله دې عزت وکړي. خیر اوسي. درنو اورېدونکو وایي خود به مې خاورې خوري ځواني لالیه. خود به مې خاورې خوري ځواني لالیه چې مې درکړې زندګي لالیه. چا په وړو زیانونو پرېښوه مینه. چا د پاللې تر مرګي لالیه. د خپل ضمیر په جنازې به ژاړې. که د جیبونه شول خالي لالیه. په همدې بیتونو سره د کندوز ولایت خوږ ژبی ترنم کوونکی ښاغلی حافظ عمر کندوزي ته بلنه ورکوو چې خپل شعرونه لیدونکو ته واوروي. کندوزي صاحب ستړی مه شې، اختر مبارک شه. تا دې مبارک سي حقمل صاحب. ډېره مننه کوو کندوزي صاحب. د اختر لومړۍ ورځ مو څنګه پیل کړه؟
د اختر لومړۍ ورځ مو الحمدلله بیخي خوندوره تېره کړه. یو خو دا د شکر ځای دی چې الحمدلله د امن فضا ده. نو لکه مخکې چې جګړې به وي نو څوک د خوشحالۍ احساس چا نه شو کولی، ځکه ولس ډېر په نارامه ژوند کې و. نو اوس الحمدلله ارامه فضا ده، ټول مسلمانان خو خوشحال دي، ښه خوندور اختر پیل کوي. بالکل ما ته د هغه شعر رایاد کړ چې وایي هېواد کې امن دی او څوک دې ورته شر نه راوړي، ملت په امن دی او څوک دې ورته شر نه راوړي. نو ډېره مننه کوو کندوزي صاحب، څه لرې لیدونکي په تمه دي؟ دغلته مو یو نظم راوړی د طیب جان محبت صاحب، نو د اختري لپاره چې الله دې وکړي چې ټولو مسلمانانو د اختر ورځې په خوند او مزو سره تېرې کړې وي. دا نظم به موږ ورته وروارو. خوندورې ورځې شپې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي. خوندورې ورځې شپې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي. هرې خوا ته ماشومان ډېر خوشحالي کړي، هرې خوا ته ماشومان ډېر خوشحالي کړي. څه خوږې خوږې کیسې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي. خوندورې ورځې شپې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي. هر مومن یو بل ته غاړه ورکړي داسې، هر مومن یو بل ته غاړه ورکړي داسې. والله څه یو ښې شېبې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي. خوندورې ورځې شپې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي. ټول همزولو سره درومي په هر لوري، ټول همزولو سره درومي په هر لوري، په هر لوري خو نارې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي. خوندورې ورځې شپې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي. طیب جان محبت ډېر ورته خوشحال یم، طیب جان محبت ډېر ورته خوشحال یم. هلته جوړې تماشې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي، ښې رنګینې مرحلې د لوی اختر دي. خوندورې ورځې شپې د لوی اختر دي،
خیرنګین مرحلې د لوی اختر دی خیرنګین مرحلې د لوی اختر دی خیرنګین مرحلې د لوی اختر دی. ډېره مننه کوو کندوزي صاحب. مخکې موږ یې خیالات ته یو مننه خیر اوسئ. الله دې ستاسې دا خوږ غږ ته نور هم برکت مننه خیر اوسئ. الله دې تل مدام دا غونډې داسې آبادې لري. الله دې هر وخت جوړې لري مهربانه دی انشاءالله. ډېره مننه کوو کندوزي صاحب. که څه ویل غواړې د کندوز راډیو او د اورانوس تلویزیون درانه لیدونکي او اورېدونکي ستاسې د پیغام ته کندوز راډیو تلویزیون اوریدونکو او لیدونکو ته مې دغه یو پیغام ده، چونکې ما ته مناسبه نه ده هم دلته ډېر شاعران استادان ناست دي، نو په دې نو هغه مسلمانانو مو دا درخواست ده چې کوم بچیان په کورونو کې داسې پالتو ګرځي په هغو باید تعلیم وکوي تر څو پورې د مور او د پلار په قدر باندې او د یو محلې د سپین ږیرو د ځوانانو په قدر پوه شي، نو تعلیم پرې وکوي نو دا به ډېره ښه وي چې داسې لکه نن چې موږ څنګه دلته میک ته تشریف راوړی دی او د غونډې کې موږ ناست هستو چې هغه تر څو وارزي داسې غونډو کې هغوی هم شرکت وکوي د موږ سره اورېدونکي او لیدونکو سره مې دغه درخواست دی. ډېره مننه کوو کندوزي صاحب، الله مو اجر درکړي. مننه خیر اوسئ. وایي چې سوي سوي اسویلي تورو کې یاره کوې، چې سوي سوي اسویلي تورو کې یاره کوې، ته شاعري حتمن د ما زړه له پرهاره کوې. ډېره مننه کوم. وایي چې سوي سوي اسویلي تورو کې یاره کوې، ته شاعري حتمن د ما زړه له پرهاره کوې. پوهېږم هم په دې چې زه د برخه نه یم د ژوند، پوهېږم هم په دې چې زه د برخه نه یم د ژوند، بیا مې دعا ولې د ډېر عمر لپاره کوې. ډېره مننه کوم. وایي د مخ رنګونه دې پیکه کړل د غربت ګردونو، د مخ رنګونه دې پیکه کړل د غربت ګردونو، او ته کریمه الزامونه په هنداره کوې. نو په همدې بیتونو سره زموږ یو بل ملګری خوږ ژبی شاعر ذیشان الله خوشحال ته بلنه ورکوو چې موږ سره په دې څوکۍ کې کښېني تر څو تاسو ته ښکلي شعرونه واوروي. ذیشان الله خوشحال صاحب سړی مې چې وخت مو په خیر او اختر مو مبارک سه. مننه اختر صاحب، ستاسو د اختر مبارک وي. سلامونه نیک هیلې ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. تمنه چې د اختر دا لمحې تر دې زمه په خیر او خوشحالۍ سره پیل کړي اوسي. ډېره مننه کوم خوشحال صاحب. د اختر لومړۍ ورځ مو څنګه پیل کړه؟ الحمدلله شکر ده، الله دې رضا شي. بس ډېره خوندوره وه، د سولې او امن ډکه اختر. ډېره مننه کوو خوشحال صاحب. نو ستاسې له خولې ستاسې ښایسته شعر اورو. مننه اختر صاحب. په سر کې به څو دانې بیتونه درته ووایم چې ټول حجونه او روژې مو مبارک شه. ټول حجونه او روژې مو مبارک شه، د اختر دا ورځ شپې مو مبارک شه. خپل خپلوان دي راټول شوي لوی اختر کې، خپل خپلوان دي راټول شوي لوی اختر کې، دا رنګینې مرحلې مو مبارک شه. ډېر کلونه یې راتلو ته ولېواله، ډېر کلونه یې راتلو ته ولېواله، سولې امن سلسلې مو مبارک شه. ډېر کلونه یې راتلو ته ولېواله، سولې امن سلسلې مو مبارک شه. او یو غزل ده تمه ده چې خوښ هم شي. په مینه اورو. وایي مور وطن خو بلا ښکلې باغچه ده. مور وطن خو بلا ښکلې باغچه ده، جګ جګ غرونه شنه ځنګلونه یې سرمایه ده. ډېر ښه. مننه. وایي بې له دې نه زه نور څوک لرم دنیا کې، بې له دې نه زه نور څوک لرم دنیا کې، ته صحت ورکړې لویه خدایه مور ښه نه ده. ډېر ښه. او چې زما خواږه یاران ورپکې نه وي، چې زما خواږه یاران ورپکې نه وي، نه بنډار ده نه حجره ده نه دیره ده. او هغه مستې ته به ځان عاجزه ښکاري، هغې مستې ته به ځان عاجزه ښکاري، څومره بده ده والله چې سره لمبه ده. مننه. وایي هغه مستې ته به ځان عاجزه ښکاري، څومره بده ده والله چې سره لمبه ده. دغه شپه به مې تر هومره هېره نه شي. مننه اختر صاحب. وایي دغه شپه به مې تر هومره هېره نه شي، شرق باران دی غنم رنګه را سره ده. مننه.
مننه وای دغه شپه به مې تر عمره هیره نشي دغه شپه به مې تر عمره هیره نشي شړق باران دی غنم رنګه را سره ده زه خوشحال به ولې نه وم خوشحاله زه خوشحال به ولې نه وم خوشحاله مننه اختر صاحب وایي زه خوشحال به ولې نه وم خوشحاله چې خوږې راته راکړې سره مڼه ده چې خوږې راته راکړې سره مڼه مننه بل غزل ته ووایم په مینه اورو مننه وای ستړی ستړی یم مات مې هر یو ګام دی باور خام دی ستړی ستړی یم مننه اختر صاحب وایي ستړی ستړی یم مات مې هر یو ګام دی باور خام دی یاران څه دي د ښکاري ځنګله کې دام دی باور خام دی آخر ولې په کذابو دې باور وکړه ولاړې آخر ولې په کذابو دې باور وکړه ولاړې زه ورځه اوس دې بایللی ها مقام دی باور خام دی یو ځل بیا دا باید مننه وای آخر ولې په کذابو دې باور وکړه ولاړې زه ورځه اوس دې بایللی ها مقام دی باور خام دی ډېره مننه وای ای مغروري که مې یو ځلې دا زړه در څخه تور شو ای مغروري که مې یو ځلې دا زړه در څخه تور شو درنه جوړ که پیغمبر شي ګپ تمام دی باور خام دی یو ځل بیا ده مننه ای مغروري که مې یو ځلې دا زړه در څخه تور شو ای مغروري که مې یو ځلې دا زړه در څخه تور شو درنه جوړ که پیغمبر شي ګپ تمام دی باور خام دی جز د رب نه بل مخلوق ته بندگی په ما قسم کې اختر صاحب وایي جز د رب نه بل مخلوق ته بندگی په ما قسم کې خپل هم فکرو ته زما یو ګز سلام دی باور خام دی ډېر ښه ډېر عالي مننه د ژوندون نه یمه پوزې ته راغلی ډېر یم ستړی د ژوندون نه یمه پوزې ته راغلی ډېر یم ستړی تېروم به یې مجبور یم ناکام دی باور خام دی مننه غټې سترګې سپین رخسار باندې جوړ کړی زلف ول دی غټې سترګې سپین رخسار باندې جوړ کړی زلف ول دی دړې وړې د ځوانۍ د غرور بام دی باور خام دی او داسې حسن چې ستایلی د هر چا د وس کار نه دی داسې حسن چې ستایلی د هر چا د وس کار نه دی بس خوشحالې د ښایست د در غلام دی باور خام دی ډېره مننه ډېر عالي زبردست شعرونه خوشحال صاحب نو ډېره مننه کوو څه پیغام لري په اخره کې د ورانوش تلویزیون کامره ستاسې خدمت کې ده مننه پیغام خو مې خپلو هیوادوالو مشرانو ته دا ده چې د ځوانانو قدر وکړئ ځوانانو ته مینه ورکړئ ځوانان د دې عصر او د دې مهال ډېره لویه هستي ده او چې کار ورته وکړي وایي ارمان د لیدلو و لیلا راځي ارمان د لیدلو و لیلا راځي ستا د کاله په دیواله پسې ژړا راځي ډېره مننه کوم وایي ارمان دی د لیدلو و لیلا راځي ستا د کاله په دیواله پسې ژړا راځي تابا مې خپله زندګي ستا په نامه کړه یاره ما ته په خپلې بربادۍ پسې خندا راځي په همدې بیتونو سره زموږ بل خوږژبی شاعر ترنم کوونکی او د قلم څښتن غیرت الله زدران ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل لیکل شوی شعر که تاسې واوروي غیرت الله زدران صاحب ستړی مو شي وخت مو په خیر اختر مو مبارک شه مننه خوشحاله اوسه اختر صاحب تاسو ته هم مبارک سلامونه نیک هیله او احترامات د کندوز راډیو او د ورانوس تلویزیون ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته د اختر مبارکي وایم هیلهمند یم چې د اختر دا لومړۍ ورځ به په خیر سره پیل کړي او تر دا د په خیر رارسولي نو اختر مو څنګه پیل کړ زدران صاحب الحمدلله ډېر خوندور اختر دی د دې په څېر بیا هم په یو امنترینه فضا کې او په خوشحاله فضا کې او په خوندور وخت کې اختر راغلی دی نو شکر ده چې امن ده بلکل نو زدران صاحب څه لري لیدونکي ستاسې د شعر په تمه دي یو نظم دی د طیب جان محبت صاحب د سپین بیرغ د عنوان لاندې دی په مینه پیل به په دغه بیتونو وکړو مونږ ته منلی امارت دی نړۍ شور مه کوه مونږ ته منلی امارت دی نړۍ شور مه کوه امن قائم دی شریعت دی نړۍ شور مه کوه او پلا په شا به نور ولس د ځان کولی نشي
ولا په شا به نور ولس د ځان کولی نشي نور راویښ شوی دا ملت دی نړۍ شور مه کوه نور راویښ شوی دا ملت دی نړۍ شور مه کوه تا خود د خدای زمون له سر ناکاموي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې هر یو افغان د په سره سترګو ګرځوي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې تا خود د خدای زمون له سر ناکاموي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې هر یو افغان د په سر سترګو ګرځوي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې هر یو په زړه خوږمن کړه رب دې په ټول جهان واکمن کړه رب دې په ټول جهان واکمن کړه چې نړیوال دې په هر ځای کې وویني بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې درته مو کړي ښې خوارۍ دي پتا مو خاورې کاکرۍ دي پتا مو خاورې کاکرۍ دي زکه په ویاړ باندې تا هر ځای داروي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې هر یو افغان دې په سر سترګو ګرځوي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې ماشاءالله درته خوشحال ټول افغانان دي هم غمازان درته حیران دي هم غمازان درته حیران دي په دې نږدې سیمو به تا وراپوي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې هر یو افغان دې په سر سترګو ګرځوي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې د سپین بیرغ خو زما ځان دی زکه خپل ژوند مې ترې قربان دی زکه خپل ژوند مې ترې قربان دی نن طیب جان محبت شعر کې دې ستایي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې هر یو افغان دې په سر سترګو ګرځوي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې تا خو د خدای زمونږ له سر ناکاموي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې هر یو افغان دې په سر سترګو ګرځوي بیرغه زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې زار عمارتي بیرغه سیوری ته د مونږې ماشاءالله ماشاءالله زادران صاحب د غږ دا خواږه د هیڅ کله تت مشه مننه انشاءالله ډېره مننه کوم د تاسې نه
وای ژوند د تیرولو لودې وتلی دی، ژوند د تیرولو لودې وتلی دی، درد بیخي د زغم له دایرې وتلی دی، او وخت ستا له کوره ستا ډولۍ وتلې ده، وخت ستا له کوره ستا ډولۍ وتلې ده، زموږ له کوره کټ د جنازې وتلی دی. ډېره مننه کوم. وخت ستا له کوره ستا ډولۍ وتلې ده، زموږ له کوره کټ د جنازې وتلی دی. د فطرت صاحب په همدې بیتونو زموږ خوږژبی شاعر او نرم مزاجه ځوان یو یادونه وکړو چې دی د داسې یو کورنۍ زوی دی چې د دوی نیکونه هم شاعران تیر سوي دي. البته د ارواښاد استاد قرار صاحب یادونه کوو. ځلان حنفي ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل ترتیب کړی شعر موږ تاسو ته واوروي. ځلان صاحب ستړی مه شي، اختر مو مبارک شه. وعلیکم السلام ورحمت الله. اختر صاحب ستاسو بیا هم اختر مبارک شي. لمونځونه روژې عبادت مو د رب په دربار کې قبول لمانځل شي. ډېره مننه کوو. اختر مو څنګه پیل کړ؟ الحمدلله ډېر خوندور مو دمګړی را رسولی او د الله امین څخه راضي یو. الله عز وجل دې وکړي چې دا پاتې ورځې هم په داسې خوښیو خوشحالیو تېرې شي. ډېره مننه کوو ځلان صاحب، الله مو عزتمن لره. نو ستاسې له خولې ستاسې خواږه بیتونه اورو. مننه، خوشحاله اوسئ. اختر صاحب محترم، یو غزل به درته ووایم. وایي خوند دې له سترګو اننګو اخلمه. خوند دې له سترګو اننګو اخلمه. ډېر خوند دې له سترګو اننګو اخلمه، او نن دې انداز د سترګو شنو اخلمه. ډېر ښه، ډېر عالي. خوند دې له سترګو اننګو اخلمه، او نن دې انداز د سترګو شنو اخلمه، او نن دې ښه ډېر د ورین جبین ته ګورم. نن دې ډېر نن دې ښه ډېر د ورین جبین ته ګورم، تصویر دې خاص له سترګو شنو اخلمه. ډېر ښه، ډېر عالي. یو ځل بیا دا بیت. نن دې ښه ډېر د ورین جبین ته ګورم، تصویر دې خاص له سترګو شنو اخلمه، او رخسار ته منې سلاسونه جوړه. رخسار ته منې سلاسونه جوړه، تصویر دې خاص له سترګو شنو اخلمه، او تسل مې نه کېږي سکون نه لرم. تسل مې نه کېږي سکون نه لرم. مننه اختر صاحب. وایي تسل مې نه کېږي سکون نه لرم، احوال دې خاص په تورو شپو اخلمه، او ګرانه پلارجانه د ثواب په خاطر. ګرانه پلارجانه د ثواب په خاطر. ګرانه پلارجانه د ثواب په خاطر، مخ ته دې ګورم مچو اخلمه. یو ځل بیا. ګرانه پلارجانه د ثواب په خاطر، مخ ته دې ګورم مچو اخلمه، او ګرانې مورجانې ته زما دنیا یې. ګرانې مورجانې ته زما دنیا یې. ګرانې مورجانې ته زما دنیا یې، زه در کوزېږمه بوسې اخلمه، او زه در کوزېږمه بوسې اخلمه، او ځلان لګیا یم غزل لیکمه. ځلان لګیا یم غزل لیکمه. ځلان لګیا یم غزل لیکمه، او ذوق مې د خپلو ارمانو اخلمه. ذوق مې د خپلو ارمانو اخلمه. بل هم یو بل غزل د تاسې نه اورو. مننه اختر صاحب. وایي د رب دې لورینې ته مې صد سلام. د رب دې لورینې ته مې صد سلام. ډېر ښه. د رب دې لورینې ته مې صد سلام، امن دی سکون دی دې ته صد سلام. ډېر ښه. او جنګ و ناامني و وحشتونه و. جنګ و ناامني و وحشتونه و. جنګ و ناامني و وحشتونه و، سوله د وروري ده دې ته صد سلام. او مینه مو په درس کې شروع کړې ده. مینه مو په درس کې شروع کړې ده، او یار د عاشقي ده دې ته صد سلام. مننه اختر صاحب. وایي مینه مو په درس کې شروع کړې ده، او یار د عاشقي ده دې ته صد سلام. او محمد صاحب وایي واورم اواز زړه مې بېخوده شي. واورم اواز زړه مې بېخوده شي، غږ د یار ملحم ده دې ته صد سلام. او شپه د تیارکي د خاموشي خوره. شپه د تیارکي د خاموشي خوره. شپه د تیارکي د خاموشي خوره، وایسته او میسج د دې ته صد سلام. شپه د تیارکي د خاموشي خوره، وایسته او میسج د دې ته صد سلام. زه ځلان د یار په غم محزون یم. زه ځلان د یار په غم محزون یم، او رب رضا راکړي دې ته صد سلام. او یو دانه څو بیتونه د اختر صاحب کې اجازه دی د ملګرو ټولو ملګرو ته ډارې وایي دا له انسانیت پوره زړه ته رانږدې یاران. دا له انسانیت پوره زړه ته رانږدې یاران،
خدای سلامت دی وي ښه ډېرې مودې یاران امین امین دا له انسانیت پوره و زړه ته رانږدې یاران خدای سلامت دی وي ښه ډېرې مودې یاران او څه د مجازي ښکلا څه به وي لیلام حسن څه د مجازي ښکلا څه به وي لیلام حسن مننه وای څه د مجازي ښکلا او څه به وي لیلام حسن راشه که ښایست ګورې وګوره دلې یاران او راشه که ښایست ګورې ووینه دلې یاران ښه د ښو به وګورې پوه به شې چې حب یعنې څنګه ښه د ښو به وګورې پوه به شې چې حب څه ښه د ښو به وګورې پوه به شې چې حب یعنې زیر د کافیې کتاب سپین د مدرسې یاران ښه د ښو به وګورې پوه به شې چې حب یعنې زیر د کافیې کتاب سپین د مدرسې یاران او دا د ننګ او جنګ سړي دا د غورځنګ زلمي دا د ننګ او جنګ سړي دا د ننګ او جنګ سړي دا د غورځنګ زلمي دا د ازادۍ شاهان دا د معرکې زلمیان او دود کړه سپیلني ورته هسې نه په سترګو شي دود کړه سپیلني ورته هسې نه په سترګو شي څه په ناز نخرو روان یو بل پسې یاران او ستوري پر لمن د هسک لاندې نندارې کوي ستوري پر لمن د هسک لاندې نندارې کوي څنګه د ریحان وردک څو د عقیدې یاران او څنګه د ریحان وردک څو د عقیدې یاران خوشحاله سي اختر صاحب ډېره مننه کو حنفي صاحب نو الله خوشحال لره مننه وای زه څه خبر وم چې ته ما سره یې زه څه خبر وم چې ته ما سره ما خو دنیا په بله واړوله په همدې بیتونو سره زموږ خوږ ژبی ترنم کوونکی چې ملګري ورته له نازه فخر کندوز هم وایي نو زبیدالله محمدي ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل ترتیب کړی شعر که تاسې واورئ محمدي صاحب ستړی مه شي وخت مو په خیر او اختر مو مبارک شه خیر اوسې اختر صاحب محترم ستاسو دې هم وخت په خیر او ستاسو دې هم مبارک شي ډېره مننه کوو محمدي صاحب الله مو ژوندی لره اختر مو څنګه پیل کړ څنګه دی لوی اختر صاحب اختر خو ډېر ښه پیل کړی ده تقریبا په دې اختر کې د الله جل جلاله درې نعمتونه هم دي په دې زموږ خلکو باندې امنیت د ازادي ده خپلواکي ده ترڅنګ د نیکمرغه اختر د لوی نیکمرغه اختر لومړۍ ورځ ده نو الحمدلله ټول افغانان ښه خوشحاله دي نو ډېره مننه کوو محمدي صاحب څه مو راوړي دي لیدونکي په تمه دي لیدونکو ته همداسې یو ترانوم برابر کړی ده البته دا ترانوم د هغه باره کې ده اختر په اړه ده نو مینه اورو محمدي صاحب د طالب العلم محمد توحیدیار غوربندي صاحب شعر ده ډېر افغان ولسا مبارک د شاه اختر راغلی صدا خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی صدا خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی افغان ولسا مبارک د شاه اختر راغلی صدا خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی صدا خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی مجاهد پالا اسلام پالا غیرتمن ولسا مجاهد پالا اسلام پالا غیرتمن ولسا نن د خوښۍ اواز هم دلته لروبان راغلی صدا خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی صدا خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی افغان ولسا مبارک د شاه اختر راغلی صدا خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی صدا خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی
ماشاءالله ډېر ښه. پام کړه چې نشي درنه هېر د شهیدانو بچیان. پام کړه چې نشي درنه هېر د شهیدانو بچیان. پالنه یې وکړه د هغوی چې بختور راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. افغان ولسا مبارک دې شاه اختر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. د شهیدانو د بچو او کونډو خیال به ساتئ. د شهیدانو د بچو او کونډو خیال به ساتئ. پښتنه تل کوئ د دوی چې په هنر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. پښتنه تل کوئ د دوی چې په هنر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. د شهیدانو پاکو وینو برکت دی ګوره. د شهیدانو پاکو وینو برکت دی ګوره. ځکه چې مونږ باندې نن سپین بیرغ په سر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. افغان ولسا مبارک دې شاه اختر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. ماشاءالله ډېر ښه. محمد توحید یار خوشحال یم بې حده یاره. محمد توحید یار خوشحال یم بې حده یاره. نن په افغان د خوشحالۍ سپین سحر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. نن په افغان د خوشحالۍ سپین سحر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. افغان ولسا مبارک دې شاه اختر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. څه د خوږې مینې اظهار او سمندر راغلی. د توجه نه مو نړۍ. ماشاءالله ماشاءالله محمدي صاحب الله دې ستاسو غږ کې برکت واچوي. ډېر ښایسته شعر او ډېر ښایسته غږ. ډېره مننه کوم محمدي صاحب. وایي چپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا ښایم. چپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا ښایم. خلک راته وایي چې کاروانه چنار څه معنا. د کاروان صاحب په همدې بیتونو سره زموږ خوږژبی شاعر نازک خیاله ځوان او هغه په ټوله معنا باندې هغه د شعر په معیار باندې برابر شاعر ښاغلی محمد قسیم حبیبي ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل ترتیب کړی شعر مینوالو او لیدونکو ته واوروي. ښاغلی حبیبي صاحب سړی مشي اختر مبارک صاحب خیر راغلی. خیر زیاته محترمه مننه کوم.
په ذبح کې هم خوند دی هم مدود د پیغمبر دی په ذبح کې هم خوند دی هم مدود د پیغمبر دی ډېر ښه په ذبح کې هم خوند دی هم مدود د پیغمبر دی په خلاصه غاړه وایم مبارک شلوی اختر دی ډېر ښه په ذبح کې هم خوند دی هم مدود د پیغمبر دی په خلاصه غاړه وایم مبارک شلوی اختر دی یو بل ته غېږه ورکړئ کینه لرې کړئ د زړه نه یو بل ته غېږه ورکړئ کینه لرې کړئ له زړه نه یو بل ته غېږه ورکړئ کینه لرې کړئ د زړه نه زما خو دا نظر دی چې دا ستا څنګه هنر دی سلامونه او مینه او ادب او احترامات وړاندې کوم د ورانوس ټي وي لیدونکو د کندوز راډیو اوریدونکو ته نو د اختر مبارکي ورته وایم په دې هیله چې د خوښیو ډک اختر پیل کړی اوسي نو ډېره مننه کوو حبیبي صاحب محترم لیدونکي هم په تمه دي چې ستاسې شعر واوري مننه کوم تاسې محترمه زه به یو څه شعرونه ووایم په دې هیله چې ستاسو بیا د اورېدونکو او د راغلو شاعرانو د خوښې وړ وګرځي نو داسې ده چې پوهه رڼا ده له تېرو څخه به مو وژغوري پوهه رڼا ده پوهه رڼا ده له تېرو څخه به مو وژغوري د مور دعا ده له ښېرو څخه به مو وژغوري او د پاک قرآن په هر یو توري باندې غور وکړه د پاک قرآن په هر یو توري باندې غور وکړه د رب رضا ده له خطرو څخه به مو وژغوري او د ژوند په چارو مو ښوونه ستر لارښود کړې ده د ژوند په چارو مو ښوونه ستر لارښود کړې ده د ژوند په چارو مو ښوونه ستر لارښود کړې ده خوږه وینا ده له پردو څخه به مو وژغوري او هم په دیني هم په عصري علومو ځان آګاه کړه هم په دیني هم په عصري علومو ځان هم په دیني هم په عصري علومو ځان آګاه کړه خبره دا د لړندو څخه به مو وژغوري او نه حبیبي د ناپوهۍ لمنه غونډه ښه ده نه حبیبي د ناپوهۍ لمنه غونډه ښه ده نور خوښه ستا ده توطیو څخه به مو وژغوري نو شعر داسې ده چې بس سهار خیال به کوو اختر صاحب ځکه چې د اختر ورځې دي او بیا دلته خو مونږ حماسي او بعضې عشقي دا بیتونه باید کار واخلو نو ټول به پکې انقلابي بیتونه نه وي ځکه چې د خوښۍ ورځې دي په دې وختو کې نو سهار خیال شعرونه به ډېر ښه وي څه به د زړه سره ټکر کوي څه دماغ څه به د زړه سره ټکر کوي رنځ چې زور شي د هر څه سره ټکر کوي او په سینه کې به مې داسې څه آباد وي په سینه کې به مې داسې څه آباد وي که لړمون دی خو چاړه سره ټکر کوي یو ځل بیا دا باید په سینه کې به مې داسې څه آباد وي که لړمون دی خو چاړه سره ټکر کوي او د تنقید سړی ته دې عزتمن شي د تنقید سړی ته دې عزتمن شي د تردید خلک د وره سره ټکر کوي او کله درد کله غصه و اندېښنه کله غصه و اندېښنه سره مې ځکه زنګانه سره ټکر کوي او حبیبي و شاعري ژبه او خدمت لکه غر چې د بل غره سره ټکر کوي نو یو شعر به بل والله دې وکړي چې ډېر تکراري نه شم ملګرو ته ځکه چې ملګري شاعران خو ډېر دي په مینه حبیبي صاحب داسې یو څه به راواخلمه چې په چا نظر څوک په ځیګره ګرځوم مننه کوم په چا نظر څوک په ځیګره ګرځوم ځکه یو څو یاران اکثر ګرځوم او په چا نظر څوک په ځیګره ګرځوم ځکه یو څو یاران اکثر ګرځوم او دا نه چې ټول پکې د فن وړه دي ټول پکې د فن وړه دي خاص دو او درې په هنر ګرځوم او په خپل ساده او کلیوال الفاظ په کرغېړونه ذهنو سره ګرځوم او چې خوشبويي په جهان خوره شي د وطن خاوره په ټټر ګرځوم یو ځل بیا دا باید چې خوشبويي په جهان خوره شي مننه کوم محبت صاحب چې خوشبويي په جهان خوره شي د وطن خاوره په ټټر ګرځوم او زړه ته نږدې کس په دې هم خبر شو چې په وګوي لکه څادر ګرځوم او که حبیبي را سره مل وي د لار نو پړې وړې تر مازدیګره ګرځوم
ډېره مننه تاسو. نو ډېره مننه کوم حبیب صاحب. تږي ټول درپسې مړه ښکاري جانانه، په مرۍ کې دې اوبه ښکاري جانانه. نو ډېره مننه کوو په همدې بیتونو سره زموږ خوږ ملګری او تکړه ترنم کوونکی ښاغلی سهارګل سحر ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل ترتیب کړی شعر موږ ته واوروي. صاحب تا نه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته هم بلنه راکړه. د ستاسو د همکارانو ته او لیدونکو ته ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. خدای وکړي چې راګرو او جوړ اوسي او ښه اختر یې پیل کړی وي. ډېره مننه کوو سهار صاحب. نو لیدونکي هم په تمه دي چې ستاسې له خولې ستاسې خواږه بیتونه واوري. مننه، خوشحاله کوو. یو شعر مې راوړی د خدای وکړي چې د خوښې وړه مو ګرځي، په مینه یې اورو. او د حباسین صاحب یو شعر ده چې زه به یې درته ترنم کړم. دا بیاره دا بې سوګ دا بې کسا بیچاره، دا بیاره دا بې سوګ دا بې کسا بیچاره، رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بیچاره، رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بیچاره، دا بیاره دا بې سوګ بې نشي خمار خمار بېل یار بېل دیار، بې نشي خمار خمار بېل یار بېل دیار، بېل یار بېل دیار، پتنګ شوی له وجود حول نفسه بیچاره، رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بیچاره، رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بیچاره، دا بیاره دا بې سوګ زنګېدلی رالوېدلی رنګ زبېښلی دی نشتون کې، زنګېدلی رنګ زبېښلی دی، زنګېدلی رالوېدلی رنګ زبېښلی دی نشتون کې، زنګېدلی دی نشتون کې، پرزېدلی دی ورک شوی له هوسه بیچاره، رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بیچاره، رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بیچاره، دا بیاره دا بې سوګ ولې ولې جفاکاره تا انکار د مینې وکړو، ولې ولې جفاکاره تا انکار د مینې وکړو، تا انکار د مینې وکړو، ما خو زړه درله درکړی و تر وسه بیچاره، رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بیچاره، رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بیچاره، دا بیاره دا بې سوګ دا مجنون په زړه زبون حباسین ستا د عشق په رنځ کې، دا مجنون په زړه زبون حباسین ستا د عشق په رنځ کې، حباسین ستا د عشق په رنځ کې، غورځېدلی دی د ژوند له هر جرسه بیچاره، غورځېدلی دی له ژوند له هر جرسه بیچاره، رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بیچاره، رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بیچاره،
دا بیاره دا بې څوک دا بې کسه بېچاره رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بېچاره رسېدلی ستا د زلفو تر قفسه بېچاره. ډېره مننه کوو سهار صاحب، الله مو ژوندی لره. تاسو هم ډېره ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ او تر دې ځایه مو راوبلله. ډېره ډېره مننه. وایي خوښ مې نه شوې د روپیو کاروباره، خوښ مې نه شوې د روپیو کاروباره، سړیتوب دې رانه واخیسته. ډېره مننه کوو. وایي ما چې نه پېژني ګرم نه دي یاران مې، ما چې نه پېژني ګرم نه دي یاران مې، د غربت ګردو وهلی یم بې شماره. په همدې بیتونو سره زموږ بل تکړه شاعر جیلاني شاهین صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل ترتیب کړی شعر لیدونکو ته او اورېدونکو ته واوروي. جیلاني شاهین صاحب سړی مو چې وخت مو په خیر او اختر مو مبارک سه. مننه اختر صاحب. تبریکي درته وایم خوږ جانانه، لوی اختر دی په هیواد د زړه درمانه. ډېر ښه. زما ښایسته کندوز خو ټول ښکلا ښکلا دی. زما ښایسته کندوز خو ټول ښکلا ښکلا دی، رنګینو باندې سنبال دی قدردانه. ډېر ښه. زه په مینه مین المانځم دا اختره، زه په مینه المانځم دا اختره، ځکه ستا خواته درځمه په ما ګرانه، ځکه ستا خواته درځمه په ما ګرانه. سلامونه او نیکې هیلې او د اختر مبارکي اختر صاحب تا ته او د اورانوس تلویزیون ټولو تخنیکي کارکوونکو او لیدونکو اوریدونکو ته او د قندوز شریف اوسیدونکي او د افغانستان ټولو اوسیدونکو ته د اختر مبارکي وایم. ډېره مننه کوو. الله مو عزتمن لره. شاهین صاحب څه مو راوړي؟ مننه. را به شي یو اختریز غزل دی واورو ټولو اوریدونکو ته. اختر او ازادي هر لور د خوشحالۍ. اختر او ازادي، اختر او ازادي په هر لور د خوشحالۍ، زمونږ په ګران هیواد راغلی خپلواکي. سپرلی خپله ښکلا شیندلې په هر خوا، ګلان ښکاري هر لور د ښکلې پسرلي. د امن فرشتو د حسن ښاپېرو، د ځان سره یې راوړه د صلح ناوکۍ. په دې خوره دلدار راغلی روڼ سهار، سپرلی اختر راغی په غیږ د ازادۍ. ګلان ښکاري هر لور مړ شوی د جنګ اور، د ګران افغانستان شنې ښکاري سردرې. جیلان شاهینهار وروړي تر خپل دلدار، اختر د خوشحالي د یار تر در ورځي. ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله شاهین صاحب. ځکه انقلابیونه به ډډه وکړو ځکه اختر ورځ ده، نو ورځم یو غزل ته هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. مینه یې اورو. په ښکلا یې باحیا سړی خراب کې، بعضې پیغلې په رښتیا سړی خراب کې. ډېر ښه. په ښکلا یې باحیا سړی خراب کې، بعضې پیغلې په رښتیا سړی خراب کې. تورې سترګې تور رانجې دې وهلې، تورې سترګې تور رانجې دې وهلې، هغه ځکه نااشنا سړی خراب کې. ډېر ښه. سپین مخ لیدلې نادره غوندې خوند کړې، سپین مخ لیدلې نادره غوندې خوند کړې، په کتلو کې مسکا سړی خراب کې. ډېر ښه ډېر عالي. په اول نظر د ټول ژوندون ارمان شي، دغه ښکلې په دنیا سړی خراب کې. د نازکه شونډو لاندې سپین غاښونه، د نازکه شونډو لاندې سپین غاښونه، چې ښکاره شي په والله سړی خراب کې. ډېر ښه ډېر عالي. ټوله زنه ګډ مخ ته یې پټ پټ نظر کړم، تېره خوا کې شي لیلا سړی خراب کې. جیلاني شاهین زړګي باندې مات که، جیلاني شاهین زړګي باندې مات که، ورنه ورکه شو خندا سړی خراب کې. ډېر ښه. یو ځل بیا دا بیت. جیلاني شاهین زړګي باندې مات که، ورنه ورکه شو خندا سړی خراب کې، ورنه ورکه شو خندا سړی خراب کې. د توجه نه نړۍ نړۍ مننه. ډېره مننه کوو قدرمن ورور شاهین صاحب. د وایي راغلم جهان ځای د اوسېدو نه و،
راغلم جهان زید اوسېدو نو کډه په زیړي مازدیګر بیرته وړم. نو په همدې بیتونو سره یو بل خوږژبی ترنم کوونکی چې زه د خواږه غږ ډېر لیواله یم شفیق الله شاهین صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي یو خپل ترتیب کړی شعر موږ ته واوروي. شفیق الله شاهین. سلامونه شاهین صاحب، سړی مو چې اختر مبارک شه. مننه اختر صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. اورئ چې زموږ غږ ستاسو له راډیو څخه همداراز ستاسو له تلویزیون له پردې څخه ټول ته ځانګړي له مینې ډک سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې اختر لومړۍ ورځې په خیر پیل کړي او په خوشحالۍ پای ته ورسوي. ډېره مننه کوو شاهین صاحب، څه دې راوړي؟ ډېره مننه. نو یو څو بیتونه دي، دا ترنم ته راوښتم، ما زه ترنم ته آماده نه وم. یو څو خپل بیتونه وایم په دې هیله چې ستاسو یو د لیدونکو او اورېدونکو ترنم هغه د فارسي کې یو متل دی چې نصیب مان ترنم پاتې شو. وروسته به که وخت وخپرونه کې بیا په آمادګي ونیسو. دواړو سترګو ولې بیتونه دي. زړه مې یوړ ستا ښکلا تاوان تا وکړه کما. زړه مې یوړ ستا ښکلا تاوان تا وکړه کما، مات دې راوړه په سبا. تاوان تا وکړه کما. زړه مې یوړ ستا ښکلا تاوان تا وکړه کما، مات دې راوړه په سبا. تاوان تا وکړه کما، مات دې کړ زما ګوګل بیا دې وکړله خندا. تاوان تا وکړه کما. یو ځل بیا دا بیت. مات دې کړ زما ګوګل بیا دې وکړله خندا. تاوان تا وکړه کما. ما درواچولو ګل ما درواچولو ګل ولیدلو ستا لالا. تاوان تا وکړه کما. مننه. ما درواچولو ګل ولیدلو ستا لالا. تاوان تا وکړه کما. او خوب مې ولید فرښتې تا دې ورکړي خپل بابا. خوب مې ولید فرښتې تا دې ورکړي خپل بابا. تاوان تا وکړه کما. ډېر عادي. اوازې زما د کوژدې حبیبي صاحب، اوازې زما د کوژدې خدای دې کړي دا دروغ رښتیا. تاوان تا وکړه کما. ډېر عادي. عشق ناروغه کړلو خلک کړلې ټول خلک تباه. تاوان تا وکړه کما. زه او ته شو مخامخ څه خاموشه شوه فضا. تاوان تا وکړه کما. زړه مې یوړ ستا ښکلا تاوان تا وکړه کما، مات دې راوړه په سبا. تاوان تا وکړه کما. ډېره مننه کوو قدرمن شاهین صاحب. مننه. یو څو نور بیتونه دي وروسته یې وایم. زما له تنه وځي سا مرمه، راشه چې تا ووینم بیا مرمه. زما له تنه وځي سا مرمه، راشه چې تا ووینم بیا مرمه. ته راسره یې چې ژوندی پاتې یم، که رانه لاړلې رښتیا مرمه. ته راسره یې چې ژوندی پاتې یم، که رانه لاړلې رښتیا مرمه. که ته د بل شولې ژوندی به نه یم، که نن مړ نه شومه سبا مرمه. ډېر عادي. ته راسره یې چې ژوندی پاتې یم، که نن مړ نه شومه سبا مرمه. د زلکدن وخت مې دی راشه که نه. مننه. د زلکدن وخت مې دی راشه که نه. ته راته وکړه یو مسکا مرمه. او مننه. د زلکدن وخت مې دی راشه که نه. ته راته وکړه یو مسکا مرمه. نر غوندې لاړم ورته ومې ویل په تا ژوندی یم په تا مرمه. یو ځل بیا ده. نر غوندې لاړم ورته ومې ویل په تا ژوندی یم په تا مرمه. او غربت بیکاره بیکاري شاهینه، د وطن حال باندې پاچا مرمه. زما له تنه وځي سا مرمه، راشه چې تا ووینم بیا مرمه. ډېره مننه کوو قدرمن شاهین صاحب. په کوم نظر په کوم ګمان ګورې، رښتیا په څه راته جانان ګورې. او لال او ګوهر افغانستان یم زه، لال او ګوهر افغانستان یم زه، ولې په سترګو د تاوان ګورې. او خود به له تانه زما ویره کېده، خود به له تانه زما ویره کېده، له اسمانو پورته انسان ګورې. په همدې بیتونو سره زموږ تکړه شاعر چې زه د شاعري ډېر متاثره یم،
نو ښاغلی طیب جان محبت ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل لیکل شوي کرښې تر تاسې واوروي. طیب جان محبت صاحب ستړی مه شي، وخت مو په خیر او اختر مو مبارک شه. خیر اوسئ، مننه. ټول وطن خدای دې وکړي چې تاسو هم ښه جوړ تکړه اوسېږي، خپرونه په خیر پیل کړي اوسېږي. او زه هم اختر مبارکي ټول ولس ته وړاندې کوم، څوک چې همدا شېبه موږ د تلویزیون له مخې ګوري. او خبرې نه اوږدوم، یو لنډ شعر درته وایم. په مینه یې اورو. یو بیت د وایي تل د خوښۍ زیری چې راتاو له دې ماحوله وي، تل د خوښۍ زیری چې راتاو له دې ماحوله وي، زوی نوم به مې امن وي، د لور نوم به مې سوله وي. واه یو ځل بیا دا بیت وایي تل د خوښۍ زیری چې راتاو له دې ماحوله وي، زوی نوم به مې امن وي، د لور نوم به مې سوله وي. زوی نوم به مې امن وي، د لور نوم به مې سوله وي. ملګرو ډېر شعرونه وویل، خو زه به یو غزل ووایم. وایي زړګی مې نه ترېنه صبرېږي، لیونۍ وخوړم. زړګی مې نه ترېنه صبرېږي، زړګی مې نه ترېنه صبرېږي، لیونۍ وخوړم، هغه په بر کلي کې مست شینخالۍ وخوړم. یو ځل بیا زړګی مې نه ترېنه صبرېږي، لیونۍ وخوړم، هغه په بر کلي کې مست شینخالۍ وخوړم. میده میده څړیکه مې وکړي د زړګی لیونۍ، چې د پنجو په څوکو زوی دې ګل غوټۍ وخوړم. رنګ مې چې ورځ په ورځ زیړېږي، دا ټول دا سبب دی، بله کیسه نه د شیرینې ستا یارۍ وخوړم. ډېر ښه. دې ستمګرې داسې چارې په ما وکړې په ژوند، دې ستمګرې داسې چارې په ما وکړې په ژوند، یوه کوڅه کې په خدای چې جدایۍ وخوړم. زه طیب جان محبت هر وخت اسویلي چې کوم، بله کیسه نه ده بس دغه یو تنکۍ وخوړم. بله کیسه نه ده بس دغه یو تنکۍ وخوړم. او غزل دی وایي ظلم زور خو د جانانه هم یو حد لري، ظلم زور خو د جانانه هم یو حد لري، هر ستم د تر اسمانه پورې قد لري. ډېر ښه. ظلم زور خو د جانانه هم یو حد لري، هر ستم د تر اسمانه پورې قد لري. دا پنجاب نه ده چې هر څه د زړه غواړي، پښتانه خو شکر پور لري او بد لري. دا پنجاب نه ده چې هر څه د زړه غواړي، پښتانه خو شکر پور لري او بد لري. دا د پاکې مینې ژوند، دا د پاکې مینې زور د ای وطنه، ستا عاشق خو په والله که بل مقصد لري. ډېر ښه، ډېر عالي. او طیب جان محبت سر په وطن ورکړو، طیب جان محبت سر په وطن ورکړو، څه ښایست او څه ښکلا خو یې جسد لري، څه ښایست او څه ښکلا خو یې جسد لري. او ټپیزه ده وایي دغه ټول ستا د بېلتون زور ده، اوس رانه پاتې کلی کور ده، رنګ ته مې وګوره چې تور ده، د ستا غمونو داسې شنه لوخړه کړمه، د ستا غمونو داسې شنه لوخړه کړمه. ډېره مننه کوو محبت صاحب، الله مو ژوندی لره. سلامونه خوشنصیب صاحب، ستړی مه شي، اختر مبارک شه. سلامونه، نیکې هیلې احترامات، الله رب العزت وکړي چې روغ او جوړ صحتمند اوسئ. ستا د هم اختر مبارک شي. ډېره مننه کوو خوشنصیب صاحب، الله مو راوله. نو څه مو ترتیب کړي دي؟ یو نظم د علم او پوهې په باره کې. په مینه یې اورو. علم او پوهه د وطن د آزادۍ لاره ده، علم او پوهه د وطن د آزادۍ لاره ده، د پرمختګ او د هیواد د ترقۍ لاره ده. وطن په علم او قلم باندې به جوړ کړو خلکو، وطن په علم او قلم باندې به جوړ کړو خلکو، ټوپک ټوپک ته خو قلم د آبادۍ لاره ده، علم د پوهې د وطن د آزادۍ لاره ده، د پرمختګ او د هیواد د ترقۍ لاره ده.
په یو لاس اخلو به ټوپک په بل لاس اخلو قلم په یو لاس اخلو به ټوپک په بل لاس اخلو قلم د خپل وطن د جوړېدلو خپلواکۍ لاره ده د خپل وطن د جوړېدلو خپلواکۍ لاره ده علم د پوهې د وطن د ازادۍ لاره ده علم د پوهې د وطن د ازادۍ لاره ده د پرمختګ او د هېواد د ترقۍ لاره ده د خپل وطن زه د خپل وطن سم اطرافونه او ښارونه جوړ کړه د خپل وطن سم اطرافونه او ښارونه جوړ کړه د جامع خدمت ښکلا او زندګي لاره ده د جامع خدمت ښکلا او زندګي لاره ده علم د پوهې د وطن د ازادۍ لاره ده علم د پوهې د وطن د ازادۍ لاره ده د پرمختګ او د هېواد د ترقۍ لاره ده ډېره مننه کوو خوشنصیب صاحب په مینه اورو د اکمل صاحب یو شعر ده ځوانان کړه خراب سمر ته وبه نه رسېږي سمرجي ځوانان کړه خراب سمر ته وبه نه رسېږي سمرجي که ګیم وي د پابجي مغزونه یې سو خلاص کړه ذهن نشته انرژي مغزونه یې سو خلاص کړه ذهن نشته انرژي که ګیم وي د پابجي او د پلار شان او شوکت قصه کې نه وي پلار لګیا وي د پلار شان او شوکت قصه کې نه وي پلار لګیا وي زامن خایم داجي که ګیم وي د پابجي اوس هم ښه یو بد نه یو څه ناڅه قلم خلک شته ده اوس هم ښه یو بد نه یو څه ناڅه قلم خلک شته ده که داسې واینده به پیدا نه کړي ماستر جي که ګیم وي د پابجي او هسې رنګ وي د بازار فایده نشته غیر له تاوانه او هسې رنګ وي د بازار غیر فایده نشته غیر له تاوانه لکه جوس د ماماجي که ګیم وي د پابجي بیا د غبار مشه وطنه ګلورینه هوا خالق درکړې د جنت غوندې شیرینه هوا او ستا د کندوز له ګلدرو جوړه عطرینه فضا ستا د کندوز له ګلدرو جوړه عطرینه فضا څومره ښایسته ده د اقتاش د غره واورینه هوا په همدې ډېره مننه کوو په همدې بیتونو سره خپل هغه اخرنی ترنم کوونکی راغواړو نو د پای شیبې دی قاري سید عمر مروان سلامونه نیکې هیلې مروان صاحب سړی مشه اختر مبارک سه وعلیکم السلام مننه اختر صاحب سلامونه او نیکې هیلې د کندوز تلویزیون ته او خاصا لیدونکو اورېدونکو ته لدې کې چې د اختر لومړۍ ورځې خیر سره پیل کړي او اختر دې مبارک ډېره مننه کوم کور دې ودان مروان صاحب څه لري یو شعر هم راوړی غزل دی د غزې په یاد کې چې همدرد عزیزي لیکلی دی په مینه یې اورو ترنم کوو انشاءالله مونږ څنګه اختر ولمانځو پروت چې په غزوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللی زړه ټوټوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللی زړه ټوټوي شهید مونږ څنګه اختر ولمانځو پروت چې په غزوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللی زړه ټوټوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللی زړه ټوټوي شهید څنګه مظلومه غزا پاتې یک تنها په میدان څنګه مظلومه غزا پاتې یک تنها په میدان څنګه زړه صبر کړم چې پروت په سره لمبوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللی زړه ټوټوي شهید
د مور له څنګ څخه چې تللی زړه ټوټوي شهید مونږ څنګه اختر ولمانځو پروت چې په غزوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللی زړه ټوټوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللی زړه ټوټوي شهید سکال وطن کې مو امنیت دی خو اقصا ژړیږي سکال وطن کې مو امنیت دی خو اقصا ژړیږي بیا ماشومان د غزې پروت وي په چاپوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید مونږ څنګه اختر ولمانځو پروت چې په غزوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید یتیم سلګو باندې ژړیږي خپل پلار جان یادوي یتیم سلګو باندې ژړیږي خپل پلار جان یادوي څنګه آرام زندگی هغه لحظه وي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید مونږ څنګه اختر ولمانځو پروت چې په غزوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید بمبار چاپي دي په غزه کې ماشومان ژړیږي بمبار چاپي دي په غزه کې ماشومان ژړیږي په چیغو ژاړي مور خپل زوی پسې خفوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید هو د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید مونږ څنګه اختر ولمانځو پروت چې په غزوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید همدرد عزیزي لوی اختر به څنګه زه بیا لمانځم همدرد عزیزي لوی اختر به څنګه زه بیا لمانځم چې بمباري وي هدیرې خواته مېلمه وي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید مونږ څنګه اختر ولمانځو پروت چې په غزوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید د مور له څنګ څخه چې تللي زړه ټوټوي شهید نن خیر اوسئ. ډېره مننه کوو مروان صاحب الله مو خوشحال لره وایي دنګه د شمشاد غوندې دنګه د چنار ځواني خدای ګرانه یې وړله خړو اوبو یار ځواني. نو د کندوز راډیو درنو اورېدونکو او د اورانوس تلویزیون قدرمنو لیدونکو ډېره مننه کوو چې د خپرونې له پیل او تر پای شیبې پورې د موږ سره وئ او خپرونه مو په وینه اورېدلې وي. تر بیا چې زه احسان الله اختاش محمد خیل یو بل اختریز بنډار سره ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم. د خدای په امان ښې شیبې ښه وخت ولرئ.